ننګرهار مال منډوي ته راغلي یو دا چې اختر بالکل نږدې دی له خیر سره دلته درته د مال په باره کې تازه نرخونه درکوو په جلال آباد ښار کې د مال نرخونو تازه نرخونه څه دي پنځه شپېته منه یعنې په منډۍ کې د دې نه نور غټ څاروي شته نه بل چا سره به مو پیدا نه شي او که پیدا شي بل نه غټ شته موږ سره خو هغه یو 2 ورځې بعد راباسو که داسې مال چا پیدا که نو دا ګز او دا میدان ننګرهار په سطحه ننګرهار په سطحه ریټ یې څو روپۍ دی ریټ قیمت 12 لکه دی فاینل ولکه 12 لکه وی بیا ولکه او فاینل خبره ولکه جوړه ده که یو نه څنګه مالکه جوړه دا به څو منه وي دا زمونږ په حساب نو چې کم راشي 110 منه 110 منه ان شاء الله چې سلمان ندرون ده ها سلمان ندرون دی سلمان هغه بل وو 110 115 120 پورې وو نه دا سلمان ندرون ده خپل هم ساتلی پوه چې د یو اوه میاشتې هم ساتلی چېرته هم ساتلی دی خپل په حرم کې هم ساتلی سراچه کې ماشاءالله هلته خو اوبه طبیعت او پټي بوټي هر څه شته هر شی شته خو مونږ کنجاڼه او ډوډۍ او داسې د ورځې یو چاره ګوډه هم پرې خوړله ګوډه واه ګوډه هم پرې خوړلی ده ګوره پیورټ خوراک یې پرې کړی دی مزېدار ګوډه خوري د په دې خاطر بل قربانۍ شی دی زه وطنوالان چې سروره ګل اخلي پیسې پې ورکړي ښه شی دی واخلي د سختن تعالی په سپیشلي نامه سلام افغانستان د خبرونو په دوام کې د ننګرهار مال منډوي ته راغلي یو دا چې اختر بالکل نږدې دی له خیر سره دلته درته د مال په باره کې تازه نرخونه درکوو په جلال آباد ښار کې د مال نرخونو تازه نرخونه څه دي او دلته تر ټولو غټ قیمت بیه څاروي هم درته پیدا کوو دا چې اختر را نږدې دی او خلک راځي خپل ځان دپاره بېلابېل ډوله څاروي خوښوي کوم څاروي خلک ډېر زیات خوښوي او د کوم څاروي ریټونه څه دي خپرونه را سره له ننګرهار مال منډوي یا نقاش نه وګورئ ملتیا مو کې زما سره پاتې شئ
واه تاسې وګورئ ماشاءالله سم پړانګ دی پړانګ. نو تاسې وګورئ د ننګرهار مال منډوي یا هم نقاش میلې ته راغلي یو. دا چې اختر ته بالکل کمې ورځې پاتې دي خلک داسې په مینه باندې غټ غټ څاروي راولي. تاسې دا وګورئ چې دا به څو منئ. سلام علیکم. وعلیکم السلام. بخیر جوړ په خیر. ډېره مننه. نوم مبارک. نوم مې حمید دی. حمید جانه څنګه یې ښې؟ الله شکر دی بخیر. خوشحاله اوسئ. ډېره مننه. څومره وخت کېږي تاسو د مالونو کاروبار کوئ؟ دا ډېر وخت شو بس نیکونو وخت نه پاتې دی راته. په درې کسب دی. درې کسب دی. ها خوشحاله اوسئ. دا مو خپله روزلي؟ او خپل هم روزلي. دا کوم نسل دی؟ دا فرانسوي نسل دی. فرانسوي؟ اوهو څومره خطرناک. زه خو وایم کنه چې دا څنګه سور او سپین دی. دې ته څه نوم اخلي؟ فرانسوي نوم. فرانسوي نوم خو اخلي. خوسکی دی، سخوندر دی. دا خوسکی کې راځي په غاښ دوم دی. ښه تازه غوښه لري ماشاءالله. لکه ښه تازه غوښه. دا به د چا نصیب کي؟ دا به کوم وخت ور نصیب کي. دا به څو منې ستا په نظر؟ دا راځي دا 15 منه راځي. 15 منه؟ 15 منه. یعنی په منډۍ کې د دې نه نور غټ څاروي شته؟ نه بل چا سره به مو پیدا نه شي او که پیدا شي بل نه غټ شته موږ سره خو هغه 2 ورځې بعد را باسو. او هغه 2 ورځې بعد د دې ریټ څو دی؟ دا به 2.5 لکه به کړی دی. 2.5 لکه یعنی خلک د په 2.5 لکه روپۍ باندې اخلي؟ او ان شاء الله ولنه خلک پیدا شي اخلي ان شاء الله. تر اوسه ریټ راغلی پی؟ او ریټ راغلی دی. څو ځلې؟ دا 2-3 ځلې خلک راغلي به کوي. په څو غوښته دی؟ په 2 لکه او 10 هم غوښته دی. او نو بس چرچا واغس الله دې تقبل او منظور کړي. او الله دې قبول او منظور کړي. ډیره مننه خوشاله اوسئ. ملتیا مو وکړه ل ننګرهار مال منډۍ نه خبرونه وګورئ. واه خلک وایي په جلالاباد ښار کې غټ مالونه نشته. راشئ ماشاءالله تر ټولو ګران بیه چې تر ټولو غټ چلنجي او فرانسوي مال مې درته پیدا کړی دی. دې ته څه نوم اخلي؟ فرانسوي مال. ستړی مه شئ ښې جوړې. الحمدلله. خوشحاله اوسئ. نوم مبارک؟ عبدالجبار صاحب. دا ډېر خطرناک نه دی؟ بس خطرناک دی خو همداسې خطرناک خلکو دپاره دی. او ته ټول منډۍ ته چلنج دی؟ دا ښکاره خبره ده ټولو ته معلومه ده. خاص چلنج دی. ټول منډۍ ته که داسې مال چا پیدا که نو دا ګز او دا میدان ننګرهار په سطحه ریټ څو روپۍ دی؟ ریټ قیمت 12 لکه دی. فاینل 2 لکه. 12 لکه وی او بیا 2 لکه؟ فاینل خبره 2 لکه. جوړه ده که یو؟ نه څنګه جوړه. دا به څو منه وي؟ دا زمونږ په حساب نو چې کم راشي 110 منه. 110 منه. دې ته غویي وایي، سخوندر وایي، خوسکی وایي. دته د ټولو پلار وایي. واقعیت چې تاسې وګورئ ماشاءالله ډېر خطرناک. دا مو خپله روزلي دي؟ هو. چېرته؟ فارم کې. فارم لرئ؟ کوم ځای کې؟ سخرود کې. سخرود ولسوالۍ کې. او دې ته مو څه ورکړي دي؟ دته نو څه خاص کنجاړه ده او ډوډۍ دي دغه شیان ورکړي. فیورټ خوراک مو څه ورکړی دی خوندور؟ فیورټ خوراک د دې خو کنجاړه ده او ډوډۍ دی وچه ډوډۍ. بادام پنیر مو ورکړي که نه هغه شیان. لکه دا خو داسې ښکاري چې دې باندې تاسو ښایسته کړایانې خوړلي. بس ډېر وخت ساتنه چې وشي بیا داسې شی راځي. حفاظت یې کړی واقعیت بالکل خامخا چې دوی حفاظت یې کړی دی. نو نن هغه دی رنګ هم راوړي په منډۍ کې ټولو ته چلنج هم ورکوي او تر ټولو غټ مال هم راوستی دی. ګاګ پې تر اوسه راغلی دی؟ ګاګ راغلی ولې نه څوک 6 لکه غواړي او 6.5 لکه خو 2 لکه نه کم نه وي. 2 لکه کم نه کېږي. فاینل 2 لکه که د چا زړه کېږي نو مال منډوي ته راشي یا دلته راشي یا نوم دې چې مخکې یو عبدالجبار فارم والا پیدا کړي. داسې خطرناک مالونه راوستي دي چې پښتنه مه کوه. ښکاره خبره همداسې ده که نه؟ هو بالکل. زما خو وایم په اول ځل باندې ما دومره خطرناک او زیات وزن لرونکی مال وکتل. نه شته دنه ښه مالونه هم شته خو ننګرهار په سطح زما په خیال چې دنه به غټ نه به یي که نه؟ نه. ډېره مننه خوشحاله اوسئ. ډېره مننه. ملتیا مو وکړئ او خپرونه له موږ سره له ننګرهار مال منډوي نه وګورئ.
تاسې وګورئ یو د بل نه غټ ماشاءالله دا هم ډېر ښایسته روزل شوی دی او تر ټولو غټ سلام علیکم جوړ بخیر خوشاله اوسئ. نږدې راشه نږدې نوم مبارک دې څه دی نوم مې الف خان دی ورور. الف خان څنګه یې ښه الحمدلله خپله څنګه خوشحاله اوسې لږ دې خوا راشه چې یخوا دا ښکاره شي خلکو ته او الف خان دا دې ته څه نوم اخلي دا ورور اصلي فرانسوي خواندر ده. خاص خوندر دی فرانسوي تاسې وګورئ مخکې مې هم تاسې ته تر ټولو غټ سخوندر پیدا کړ هغې خو خلکو ته چیلنج ورکوو چې دا به څو منئ وروره دا انشاءالله چې 100 من نه دروند ده. ښه 100 من نه دروند دی 100 من هغه بل وو 110 115 116 پورې وو نه دا 100 من نه دروند ده او خپل هم ساتلی پوه شې یو اووه میاشتې هم ساتلی چېرته هم ساتلی دی خپل فارم کې هم ساتلی سراچه کې سراچه کې ماشاءالله هلته خو اوبه طبیعت او پټي بوټي هر څه شته هر شی شته خو مونږ کنجاڼه او ډوډۍ او داسې د ورځې یو چاره ګوډه هم پرې خوړله ګوډه واه ګوډه هم پرې خوړلی ګوره پیورټ خوراک یې پرې کړی دی مزېدار ګوډه خوري شی ده په دې خاطر بل قربانۍ شی دی زه وطنوالان چې سروره ګل اخلي پیسې پې ورکړي ښه شی دې واخلي بلې بالکل دې خاطر قرباني کوي نو ښه به کوي که یو الله وس درکړي او 15 جیګه مال په دې خاطر چې ښه شی واخلي او بل نوره ګله ماشاءالله ډېر شوقین دی شوقي دی دا به کوم بختور په دې باندې چاړه راکاږي بس وروره ګله قسمت خور به راځي ورته پوه شي بلې بالکل همدا یو دانه دی همدا یو دانه انشاءالله پاتې دوه دانې یو دانه خرڅ شو یو همدا پاتې دی څو خرڅ شو بل هم ترې خرڅ کړو 4 لکه 4 لکه او د دې نرخ دا خو بیا کړی وروره 5.5 لکه روپۍ ته پوه شولې بس 5.5 لکه قیمت لري جوړ آمد لري ستاسو دپاره ورته 15 لکه د تاسو دپاره 15 لکه راشئ له خیره قرباني وکړئ بس راشئ له خیره قرباني وکړئ او خاطر مو پکې روش هم ورته ورکوي کړاهي هم ورکوي سیخ کباب هم ورکوي او غوښې ماشاءالله په دیګي کې به پخېږي او له خیره سره کړاهي جوړ دی کړاهي کې خو بیخي پخېږي زر زر په دې چې تانکی خو سیده په غاښ دوه دی اوس غاښ دوه دی خو داسې نه ښکاري لکه په غاښ دوه چې نه وروره ښه ساتل شوی ښه ساتل شوی دی ماشاءالله ډېره مننه الله دې بختور کړي خوشحاله اوسې او تا سره د خدای ښه وکړي زموږ ځي ته راغلې پوه شولې جار شمه او څه نومېږي غواړو چې بس همداسې خپرونې وکړي پوه شي د مینهوالو دپاره انشاءالله مسافرو دپاره او مسافرو دپاره دا کوم مهاجر چې راغلي دي پوه شي خدای دیو ته هم وسه او تاوان ورکړي پوه شي ښه خوسیان واخلي خپل وطن کې قرباني جار دې شمه ډېره مننه ملتیا مو وکړئ دلته د وړو مالونو یعنې پسونه خوسکي او همداسې میخې کټوي د دوی په اړه به هم درته معلومات درکوو خپرونه وګورئ بیا هم ښه راغلاست او هرکلی دا کاکا وګورئ سلام کاکا ستړی مه شي وعلیکم سلام ستړی مه شو خوشحاله اوسئ کاکا نوم مبارک عبدالولي عبدالولي کاکا وا دې غسه له خیره یاره ښه څه نه نه ګورم نو چې واخلم او ګرځم ورپسې ریټ کې له خیره ریټ به کوم نو وګرځېدې ګرځم لګیا یم اوس هم نور هم ګرځم څه کالې قرباني مالونه څنګه دي ګران دي ارزانه یاره چې دې حالت له ګورې نو ماله خو ګران ښکارېږي ګران ښکارېږي او څو یې درته ویلي د تا په څو وې 9,000 ستا په څو لګي یعنې ما چې ډېر دی 2,000 روپۍ 2,000 روپۍ لکه همداسې سیرلی دې خوښ شو نن سیرلی پسونه نور مالونه دې ونه کتله ډېر مو وکاته خو بس ما د وسې نه باندې دي ښه بس دعا درته کوو چې الله تعالی درته یو ښه ښایسته د قربانۍ څاروی درته پیدا کړي او ښه ارزانه امین 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 الله ته ژوندی لره الله تاسو عمر کې برکت وشي ډېره مننه دا چې نیت دې کړی قرباني دې الله خپل دربار کې قبول او منظور الله ژوندی اوسې ژوندی اوسې ډېره مننه ډېره قربان دې شم ملتیا مو وکړئ او خپرونه راسره وګورئ
معلومات درکو چې د السلام علیکم مخه تیز نشي ډیره مننه که تاسو غواړئ چې پسونه والئ یا ښه پسونه والئ یا دغه ورور ته هوتک صاحب ته خدمت هوتک مینون د زیار او خدمت چمداپول نه راوړ مخامخ د دې سفر لګېدلې ده او ډېر ښایسته ښایسته پسونه ډېر سلام باګم بخیر او خوشحالۍ دا وایي چې لږې ګټم په ته دې انشاءالله خوشحاله چار شه ډېره مننه ډېره مننه قربان شم ملتیا مو وکړه پرونه د ننګرهار نه وګورئ تاسو دا وګورئ ډېر ښایسته پسونه دي دا مرکزي منډۍ ده او دا ټول مالونه په حقیقت کې ښه دي ښه خوندور مزېدار په نرخ ارزانه نو څنګه چې د دې پل نه راوړئ یا دلته دا مالونه خرڅېږي دا وګورئ ډېر ښایسته ښایسته تازه تازه ښه روزل شوي دي یعنې ښه طاقتور ښه خوندور چې ویخلئ انشاءالله پښیمانه به پرې نه شئ ملتیا مو وکړئ خپرونه وکړئ افغانستان په هیله وی الله مبارک خدای پامان